ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار اتمې ناحیې کې د ولسي تړون ملي پروګرام له لوري د پی ام او ادارې په همکارۍ د 4,990,000 افغانیو په مالي لګښت فرعي سړکونه، ویالې او یو سنادي دیوال تر جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د اتمې ناحیې د شورا رئیس او ګذر وکیل حاجي سردار وویل چې د 4,990,000 افغانیو په لګښت یې د 4 میاشتو په موده کې 1209 متره سړکونه، 830 متره ویالې، 65 متره د ویالو په سر د جالیو لګولو او یو سنادي دیوال بشپړې کړې. نوموړي ویل چې په یاده موده کې د 512 متره مربع په اندازه زیاتې چارې ترسره کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاده موده کې لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې او له دغو پروژو څخه به د دې سیمې زرګونه کسان ګټه پورته کړي. زموږ پروژه د ولسي تړون په پروګرام باندې تقریبا 4 میاشتې مخکې پیل شوی و او خپل نیټه او واده چې کوم نیټه موږ ته ورکړل شوې او په هغې فکس په خپل وخت باندې سر ته ورسوله. تقریبا کوم بودیجه د دولت لخوا موږ ته ورکړل شوی و 4,90,000 روپۍ موږ له بودیجه ورکړل شوی و. په هغې کې 1209 متره اوږدوالی سړک پخولو او 450 متره جالونه وو او 60 صنعتي دیوالو او 830 متره رختیا او تقریبا 15 په ټول جمله کې 1512 متره موږ تقریبا د خپل متر مربع د خپل حساب نه موږ زیات کار کړی دی او په دې کې کلیوالا ټول شاهد د حال دی او په پروګرام ان شاء الله د خلکو په مشورو سره باندې سر ته رسول ټول مکمل پروژه په ښه ترتیب په کیفیت سره کار کړی دی او د پروژې مطابق او د ډیزاین مطابق باندې موږ خپل کار مخکې وړی د انجنیرانو د پی ام او د ټولو سره په مشوره سره موږ خپل کار مخکې په وړاندې وړی. د سیمې مخور په سازي مختار احمد او نورو د دې پروژو په ترسره کېدو خوښي وښوده او د برېښنا په برخه کې د شته ستونزو حل او یو شمېر نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنې وکړې. موږ دا کوم لاره چې اوس ګورو چې دا خلک پکې ګرځي مخکې ټول خټې وي او اوس ډېر اساسي جوړ شوي ماشاءالله. په 4 میاشتو کې چې 250 لکه ونډه و ټول خلک په صحیح حساسي کې جوړ شو او ولسي ونډه ولس خلک هم ډېر همکاري وکړو. هغه خلک چې څوک په دغه لاره کې چې څومره تکلیفونه وي دغه سړکونو په جوړولو کې موږ د دې نه ډېر خوشحال یو. پخوا موږ پیاده تللی نه شو، په سایکل تللی نه شو، اوس پر له خدای د شکر دی ښه لارې موږ ته جوړې شو، ښه صحیح آزادانه ډاډه تګ راتګ او د خټو نه د هر څه مشکلاتو نه خلاص شو. اوس شکر الحمدلله دا دونه وخت کې داسې کار نه و شوی. اوس دا سړکونه کولاو دي، موږ ته ډېر سخت سهولت دی. موږ د خپل حکومت هم شکر ګزار یو ګرچې پیسې د حکومت او موږ په ډېر همت سره د حاجي صاحب سردار خان په کوشش سره دا سړک تکمیل شو او نن خپل هغه ته